बिल्कुल जरूरी नहीं पूरी जरूरी नहीं ना सी खबर है वाह متاخر د پاره ته ورته خلکو تراشه ورته وایا زمونږ یو خدمتګار وو کوم نه یو هغه بیګا پرانا شپه باندې هغه مړ شولو د دې نه مخکې زمونږ سجاد په اوپې پخواني مشهور وو هغه د برګو ووال شو زمونږ یو ډي اس پي په روژه کې کس کور ته راغلی او ډزې دې وکړو پته ونه لګېده لهذا د دې نه مخکې زمونږ په کلي کې داسې هېڅ واردات نه وو شوي الله دې زمونږ هغه مشران چې کوم مړی هغه دې خدای جنت الفردوس نصیب کړي او دا کم چې جمدي دي خدای دې دوی له دا شعور ورکړي چې یاره ولې زموږ سره دا کېږي را روان نسل ته به زموږ څه حال وي دا خو کور په کور کې به یو کس مري او هغه به خپل تپوس کوي دا نور به ورسره نه راوځي نو زمونږ ماشاءالله ښه ښکلی غیرت دی خو مونږ څه خاموشه په دې وجو چې خلک لږ بیزي دی او په دې څو خبرو دوه دریو باندې مونږ د الله نه صبر وغوښتو بس زمونږ صبر تمام شو د دې نه بعد زمونږ صبر نه کېږي دا به په مین روډ کې ښه غټه محله ده بازار دی په هغې کې زموږ سره دا واردات کېږي سبا به زموږ په سکولونو کې هم دا واردات دي زموږ په کورونو کې به هم دا واردات دي زموږ به نورې بېعزتۍ شروع شي ماشومان قتلونه به شروع شي ماشومان به اوچتېږي او د هغه به غیبېږي د هغې به پته نه لګي نو د دې هلک دا ټول کلی ګواه دی چې هېڅ ذاتیات نشته نه د دښمني شته دا یو غریب مسکین خدمتګاره دغه دې قوم د مشرانو د هلکانو زموږ د ځوانانو یا ستا خدمت ته یې کولو او د هغه سره نن دا انجام وشولو یاره سبا به زموږ نور ماشومانو سره چې څه حالونه کېږي زما د خپل کلیوالو ته او ټول ارنګوټوالو ته دا یو ریکویسټ دی چې ټول ښه په اتفاق اوسېږئ چې څنګه کېږي او بل دا چې مین خبرې دا خو موږ نن به احتجاج وکړو هر وخت به څوک احتجاج نشي کولی دې له پکار دی چې کم دا ځوانان دي کم چې زاړه دا غواڅن ته دي دې ځوانانو له پکار دی چې دې یو کمیټي جوړه کړي چې هغه زموږ د دې انکلوډ کړي چې څه مسایل دي په هغې کې چې که د اے سي ته تللي که ډي سي ته تللي که هر طرف ته تللي چې هغه دوی په وخت باندې حل کوي نو بیا به هغه خبره دې حد ته نه رارسي لکه زموږ په دې کلي کې څومره مسلې پیدا شوي غلاګانې شروع شوي چا ولې څه نه دي ویلي پکار ده چې دوی یو پراپر داسې کسان دي چې د دې خو تپوس کوي که نه نو د یو کس هم د دې تپوس نه کوي نو هر وخت به راځي احتجاجونه به کوي روډونه به بندوي بل دا چې دا څوم کیس دی چې د هر یو چې کوم د دې کوم دغه کسان دي چې کوم ذمهوار دغه مجرمان دي په هغه چې هغوی ته صحیح سزا میلاو شي دغه نو دلته مونږ به یو دا دی چې یو کس ونیسي نو یا تللی به نه شي بیا به بسې لس رسېدلي نو انتظامیه به څه وکړي نظر را پرېږدي که د چا یو کس ونیول شي زر ورسره روغه وکړي په کار ته قانوني کاروایي وکړي چې څو کسانو ته سزا میلاو شي په خپله به دا کار سیټ شي نو دا خبر نو ځکه دا نن دا خبره دې حد ته را رسېدلې ده سوات के हसीन वादियों से बेबाक सहाफ़त का अमीन हफ्तरोज़ सदाए मलाकंड स्वात मलाकंड डिवीज़न का कदीम रंगीन और कसीरुलशात अखबार ताज़ा हालात पर जानदार तज्ज़िये बदलती सियासत पर रूह रवां तबसरे और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं सदाए मलाकंड पढ़ें अपने कारोबार को वसअत देने के लिए इश्तिहारात क्लासिफाइड के लिए मौजू अखबार सदाए मलाकंड स्टे होम स्टे सेफ।